السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې کې روغ او جوړ به یاستئ. زه راغلی یم نن کوم ځای کې فلسطین ته راغلی دا د هغه په دې وجه باندې تاسو ته ښکاري ګمبد الصخره مې شاته ده او دا د وزیر اکبر خان تپه ده. وینې که نه کابل خو ماشاءالله وینې الله تعالی دې نه بدرنګه کوي او نه د خدای تعالی نظره کوي او نه د الله تعالی داسې وخت راولي چې خدای مکړه زمونږ دا ښایسته ښایسته کابل بیرته بدرنګه شي. کابل ووینئ له خیره هغه چې ښکاري میدان هوایي دی ښه ایرپورټ ګوره تیارې ښکاري درته هغه ځای کې ښکاري ما لاس ونه لګېږي پرې چې ته ویلې که نه دا ایرپورټ دی له خیره داسې ګورې ورته دا ویډیو خو دې وکتله. زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم، فقط یو دقیقه وخت دې غواړم. موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه، ویب سایټ درته هم ښکاري، نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. هغه ورونه چې خبر نه وي هغوی دې خبر شي، خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه وي چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه وي. انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.